مسؤلیت د ده پر غاړه وي او د خپل کور نمایندګي به کوي او د پلار ځای به ډکوي. راسره ده عمران جان، ښه راغلاست درته وایم، ستړی مه شي. بسم الله الرحمن الرحیم. زه خپل سلامونه د شمشاد نړیوال تلویزیون اورېدونکو او لیدونکو ته وړاندې کوم او د جوړ په خیر برنامې ټولو مینوالو ته چې موږ سره په دې ستر غم کې خپل شریک دي، غم شریک کوو. ډېر عزت مننه کوم عمران جانه. دا راته ووایه چې خیر نورې خبرې به م سره مخته کوو. زه به لومړی دا راته ووایه چې میرویس شوقي چې کله خپرونې ته راغی ما ورته زنګ ووهه، نو ما ته ویلې چې غیر حاضري نه شم کولی درځم او لیدونکي به م نه پرېږدمه، حتما خپرونې ته راځم او مریض م یم، وایي اوس ښه شوی یم، مریضي مې وایي ښه شوې ده، راځم خپرونې ته. نو چې کله راغی ما ته یې زنګ ووهه، نو هلته کټ کې موږ سره کېناسته، حاجي صاحب عبدالکریم هم هغه سره هم کېناست، یو څو خاطرې د هغه سره وویللې، ناست یعنې صحت مې وایي ښه ده، اوس جوړ یم. نو په هغې ورځې دا راته ویلې چې زما په ژوند کې یوازینی غټ ارمان و چې نن پوره شو، چې د زړه ارمان مې وایي نن پوره شو. خو دا ارمان باندې زه پوه نه شم، کله چې خپرونه موږ شروع کړله، خپرونه خلاصه شوله، نو ده ویلې چې وراره مې راځي ما پسې موږ یو ځای ته ځو. نو بیا ما ورته ویلې چې خبره خو دې راته ونه کړل میرویس لاله، بیا راته چې زه په ټلیفون درته وایم هغه خبره، زه په ټلیفون درته کوم، اوس چېرته ځم کار مې ده. نو ده ځینې چې ووته د جمعې ورځ وه چې د آخري خبرې ما سره وکولې، خو زما هم لږ کارونه ډېر ول. د جمعې ورځ وه چې آخري خبرې ما سره وکړې، ویل لږ زره ناروغه یم. نور بعد له هغې نه زما او د هغه خبرې ونه شوې. هغه ټلیفون ستا و چې د یکشنبې ورځ زما په خیال د دوشنبې ورځ وله، چې تا ما ته څه کم 2 بجې وې چې زنګ دې ووهه، ما درته زنګ ووهه د رښتیا، تا زنګ راووهه پوه شوې چې میرویس لاله، ما ویل پوه شو میرویس لاله په حق ورسېد، او چې تا ویل میرویس لاله په حق ورسېده، نو سر را باندې بیخي تاو شو، داسې کېناستلم. نو څنګه داسې یو دم دا پېښه رامنځته شوله؟ والا زه خپله کابل کې وم، کابل نه لاړم جلال آباد ته، جلال آباد نه چې بېرته راغلم، چې کور ته چې راغلم چې پلار مې سر تړلی و، رښتیا ما ته یې ویلې دغه نومګک باندې دا ما ته د زړه وتړه پې، پوه شوې یم څنګه چل دی، مریض خو به نه یې، نه مریض نه یم، ویم رښتیا ووایه. بیا مې شپې واخیسته بوم ته قره باغ ته کلینیک ته، چې کلینیک ته لاړلو نو کلینیک کې میناتونه نشته چې نو لاړو کلینیک ته، پوه شوې بس دوی موږ ته وویل چې سبا ته دا افغان جاپان شفاخانې ته بوځه او زه میناتونه وکړه. خو چې سبا ورځ شوه د ده حال لږ زره نور هم خرابېدو باندې شو، سینه یې بیخي بنده او د سینې الرجي لرو د پاکستان د وخت نه. نو دم چې موټر کې واچو چې کله د تلاشي ته راورسېدو یو بخشش یې وغوښته او نور سترګې پټې کړلې او نو د پېښور د وخت نه د سینې الرجي لرودله او د خولې نه وینه راغله، پوه شوې. یعنې دې ورځو کې خو ښه مو و که نه؟ و دې ورځو کې ښه و، دغه 2 ورځې زه بېحاله و، په هفتې په ورځ او د یکشنبې په ورځ، د دوشنبې پر موږ کابل ته روان کړی و چې لاره کې وفات شو. لاره کې حساب او لاره کې ما ستا چې زنګ راغی ته چې میرویس لاله، ما ورته ویل میرویس لاله پاک ورسېد. هماغه ثانیه کې مې یو بخشش یې وغوښته او ځکه تېره برنامه کې مې ویلي چې نور به زما اواز په تلویزیون باندې ونه وځي، نو په انسان باندې یو اړیکې کېږي، بس بخشش یې وغوښته، نور یې پې پوه نه شوم مرګ باندې چې څه رقم ته لاړه، خو علي د خولې نه وینه راغله، بیا مې هغه لونګک باندې ورته وینه پاک کړله، دوی ویلې پوه شو زموږ په نظر باندې ده زړه وچاودېده، ښه د زړه واچوه، والله که پوه شو نور چې ډېر غمونه دي، دنیایي غمونه دي، انسان نه پوهېږي. ښه میرویس شوقي، تر ډېره چې زه خبر یم په تا باندې تر اوسه پورې کار هم نه کوم، مشر زوی ته د کور ټول مسؤلیت هغه په غاړه اخیستی و تر دې دمه پورې. تا سره د پلار رویه زیاتره زوی پلار داسې لکه ملګري؟ ما سره د پلار داسې مینه وه او ما سره یې لکه یو انډیوالي، ما ته یې ویل اوس ته زما زوی ته زما انډیوال یې او هر وخت او زه پرې ډېر ګرانه وم، تر اوسه پورې ما ته دغه یو خبره کړې وه چې زه څو ژوندی یم ته به هېڅ کار نه کوې، چې بیا کله زه مړ شوم پوه شوې بیا ټول کور مسؤلیت ستا په غاړه دی. ښه
ډېرې زیاته مننه کوو عمران جان الله دې تاسو ته نور